په پیل کې د خبرونو سرټکي. د ازبکستان د سمرقند ولایت له والي او چارواکو سره د مولوي عبدالسلام حنفي لیدنه. په بلخ ولایت کې د جمال القرآن لیسې د نوي ودانۍ د جوړېدو چارې پیلېدل او اوکراین ته د متحده ایالاتو د نوي نظامي مرستې کڅوړې لیږل. د مهربان الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د لندۍ 14مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د ازبکستان سمرقند ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دې ولایت له والي حدیث مظفر او غلی بابایف او یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سره کتلې دي. دواړو خواو په دې کتنې کې د افغانستان او ازبکستان تاریخي او فرهنګي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د بلخ ولایت په نهرشاهي ولسوالۍ کې د شاوخوا 3 میلیونه افغانیو په لګښت د جمال القرآن مدرسې لپاره د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوي دي. پوهنې وزارت وایي چې دغه ودانۍ په 12 درسي ټولګي، یوه د پاکو اوبو څاه او نور اړین ملحقات ولري. په یو بل خبر کې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اړوند په ملا فاتح کلي کې د څه باندې 3.2 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو لګولو یوې پروژې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې پروژه کې د 15 مترو په اوږدوالي د یوه سربند، د 114 مترو په اوږدوالي د یو کانال او د 80 مترو په اوږدوالي سره د یوې استنادي دیوال جوړول شامل دي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي چین ته سفر کړی ترڅو د روغتیا په نړیوال کنفرانس کې برخه واخلي او د روغتیا په برخه کې دوه اړخیزه همکاري پیاوړې کړي. په دې کنفرانس کې د ګډون سربیره ښاغلی جلالي به د روغتیایي بنسټونو له یو شمېر چارواکو سره وګوري او د هیواد د روغتیایي سیسټم د لا معیاري کولو او د نړیوالو همکاریو پر پراختیا به خبرې وکړي. او په پای کې د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې پنټاګون د 225 میلیونه ډالرو په ارزښت د نظامي مرستو یوه نوې جوپه اوکراین ته استوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د مرستو په دې جوپه کې د پرسونل ضد ماینونه، بې پیلوټه الوتکې، د ټانک ضد او د هوایي دفاع توغندي شامل دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې په ځانګړې توګه مستندونه او ځانګړي راپورونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.